د ننګرهار د علماو شورا او قومي مخورو په منځګړیتوب د جلال آباد ښار د 9مې ناحیې اړوند خوشګنبد سیمه کې د محمد ناصر او بهرام کورنیو ترمنځ دښمني چې 3 میاشتې وړاندې پیښه شوې وه پای ته ورسېده. د دې پخلاینې په تړاو د ننګرهار علماو شورا مرستیال وایي دغه دښمني د ویالې پر سر 3 میاشتې مخکې پیدا شوې وه چې د علماو قومي سپین ږیرو په هڅو ورته د پای ټکی کېښودل شو. صلح وسوله دا د قتل باره کې وه. اصلا خبره خو د پټین را پیدا شوې وه او مسله سره وسوې وه، خو چونکې د کشرانو نه څه ناڅه تېروتنه وسوله او بالاخره د قتل موضوع منځته راغله او بالاخره بیا خبره زموږ د علما کرامو شورا د محور سوله او د ډېرې هلو ځلو نه وروسته داسې یو فیصله مو ورته وکړه چې شریعت ته ورته فیصله دیت مو وټاکه چې کوم هغه مقرر دیت ده، شرعي دیت ده، دا مو ورته وټاکه او بالاخره دوی په دې باندې راضي کړل او یوازې دغه دیت نه بلکې هغه افغاني اصول ته هم وکتل. اخوا د خوشګنبد سیمې قومي مخور وایي دغه شخړه د 2 کورنیو ترمنځ پیښه شوې وه چې پیله کې سیلاب د شیرعلي زوی چې درېمګړی و په دې شخړه کې وژل شوی و. دوی وایي که چیرته دواړه خواوې بیا هم د دې جرګې له پرېکړې سرغړونه وکړي نو 3 میلیونه افغانۍ به ترې د جریمې په ډول اخلي او له کلي به یې کډه باروي. دغه جرګې اعضاو په فیصله باندې دغسې که چیرې یو کورنۍ پر بل تعرض وکړه نو تعرض کوونکې کورنۍ به 10 لکه افغانۍ رایج افغانۍ به د سیمې د جرګې اعضاو ته جریمه یې همدارنګه د سیمې خلک به داسې کورنۍ سره مړ او ژوندی پرېږدي او د کلي به یې کور او به یې بارې بل کلي ته وړي. همدارنګه د سیمې اوسیدونکي د علماو شورا او قومي مخورو له هڅو ستاینه کوي چې 2 کورنۍ سره پخلا کړي چې په سوله او امن کې ژوند وکړي. دلته د خپل د ګذر وکیلانو نه د علماو نه ډېر مننه کومه چې همیشه دغسې ستونزو ته دوی ځان رسوي، خدای دې دوی ته اجر ورکړي. همیشه دغسې خلک باید عدلي او قضایي ته باید ځان ونه رسوي او په دغه جرګو مرکو باندې دوی خپل مسله حل کړي. د ننګرهار علماو شورا مسؤلین وایي له دې مخکې 3 روغې جوړې کړي چې اوسنۍ هغه 4 ده او هڅه کوي چې پاتې دښمنۍ هم پر دوستۍ بدلې کړي.